بخونکي الله تعالی په نامه ستړي مشي وخت مو بخیر. زه یم چنار یم او نن تاسو د افغانستان مشهوره میوه په باره کې معلومات درکوم چې په کوم ولایتو کې دغه میوې پیدا کیږي، په کوم ولایتو کې کرل کیږي او په کوم ښارونو ته دغه صادر کیږي او په یو کال کې څومره عاید د دې میوو ته افغانستان ته لاسته راځي. نو ټول نه مخکې به تاسو ته د انار باره معلومات درکړم. د افغانستان انار چې څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې دا زیاتره خارج هیوادو ته ځي، ځکه دا د افغانستان مشهوره انار چې دا په کندهار ولایت کې پیدا کیږي، چې 48 نوع مختلف انار په افغانستان کې پیدا کیږي، چې زیاتره په ننګرهار ولایت، کندهار ولایت او تګاب ولسوالۍ کې چې کابل په مربوط ده کیږي او پیدا کیږي، چې د ټول څخه مشهوره می انار شیری په دوی کې دا د انار بېدانه ولوي چې ننګرهار ولایت او کندهار ولایت کې فقط پیدا کیږي، چې کندهار ولایت په ارغنداب سیند څخه 1500 مترۍ کې لري د دې باغونه دي مکمل او هلته دا کرل کیږي او دا انار هغې د هغې ونو څخه او د هغې باغو څخه لاسته راځي. همدا کوم د ننګرهار ولایت کې هم او څنګه چې ما ویل د 48 مختلفه انار په افغانستان کې پیدا کیږي، چې زیاتره دا په ایران ولایت، چین، همسایه ولایتونو ته، همدا رقم په امریکا هیواد ته او په نورو اروپایي هیوادونو ته د انار صادر کیږي. افغانستان ته زیاتره عاید د افغانستان د په زراعتي بخش کې د انار میوو څخه د انار میوه چې زیاتره عاید د انار میوې لاسته راځي، چې دغه انار شیری زیاتره سره او نارنجي په شکل باندې رنګ لري، چې دا په لکه ما چې ویل دا زیاتره په افغانستان کې د ننګرهار ولایت، په ننګرهار ولایت، همدا رقم کندهار ولایت، دایکنډي کې دغه انار زیاتره پیدا کیږي او ارغنداب سیمه کې چې ټول باغونه د کندهار ولایت کې د ارغنداب په سیمه کې او د ارغنداب د سیند شاوخوا کې موقعیت لري، هغې څخه دا لاسته راځي. او په ولایتو کې که موږ ووایو د کندهار ولایت او د سمنګان ولایت انار چې دا زیاتره خواږه وي او زیاتره خپله بیرته افغانستان ولایتو ته دا صادر کیږي. افغانستان ولایتونه چې زیاتره دي د کندهار او د سمنګان ولایت انار څخه استفاده کوي، ځکه ننګرهار ولایت کوم انار چې دا چې کیږي د لنګ پاکستان هیواد ته صادر کیږي، لږ څه کابل ولایت ته هم راځي، خو زیاتره دا چې دا په پاکستان هیواد ته دا صادر کیږي تجارتي په بڼه باندې. او بله میوه چې تاسو ته د نوم علامه ده مڼه ده، چې د افغانستان مڼه څنګه موږ پوهیږو افغانستان مڼه څو مختلفه رنګونه لري، چې شین رنګ کې ده، زیړ ده، سره ده او داسې سپینچکې او زیړ مکس رنګ کې ده، چې د افغانستان مڼه په جهان کې نوم لري او یو د خواږه میوو د جهان په افغانستان کې او په جهان کې د مڼه میوه ده، چې مڼه میوه زیاتره د افغانستان هیواد په میدان وردګ سیمه کې کیږي، چې په دغه سیمه کې د زر په سکه فقط زر څخه زیات تنه مڼه دغه په د زر څخه زیات تنه دا کومه مڼه چې د میدان وردګ د خارج هیوادو ته صادر شوی وه، چې دې څخه 40 میلیونه ډالر افغانستان ته عاید شوی و، چې فقط دغه زر تنه میوه چې د مڼه د میدان وردګ څخه په نورو ولایتونو او خارج ته صادر شو، فقط 40 میلیونه ډالر په عاید شوی افغانستان ته. او همدا رقم چې میدان وردګ یوازینی ولایت دی د افغانستان چې د 3,000 څخه زیات باغونه لري د مڼې، همدا کم 21 سردخانې چې ولوي هغه ذخیرې دپاره په دا هم په میدان وردګ کې دي زیاتره. همدا رقم په اوس نن سبا ویل کېده چې دا په دایکنډي ولایت کې هم 21 سردخانې جوړې شوې د مڼې دپاره، ذخیرې دپاره، چې په څو مختلف فصلو کې دې څخه کار واخیستل شي، او چې فقط نن د دایکنډي ولایت په 15,000 طن څخه ډېره مڼه دا تولید کوي. نو دغه دوه ولایتونه چې میدان وردګ او دایکنډي د افغانستان هغه زیاتره فیصدي د مڼې تولید په همدې ولایتو کې کیږي. او بله میوه چې ده دا د افغانستان هندوانه ده یا تربوز چې په فارسي کې وایي، دا د یو د مفیده او زیاتره فایدهمنده میوه ده، چې دا په سر باندې یو په سر باندې دا اوله کې ویل کېدم چې دا هندوانه چې دا د سیروم په ځای هم کار کوي، ځکه دا د چا چې مایعات کم وي هغې ته همدغه سفارش کېږي چې د هندوانې څخه ګټه واخلي. او دغه میوه چې دا زیاتره په لغمان
په نیمروز ولایت، په فراه ولایت، په ننګرهار ولایت او همدارنګه په کونړ ولایتو کې کیږي. چې په افغانستان کې چې کوم ولایت زیاتره تربوز یا د هندوانې تولید او صادر لري دا د فراه ولایت دی چې په جنوب غرب کې افغانستان کې موقعیت لري او لن ایران ته 570,000 طن په کال کې دا هندوانه لیگ د صادروي چې د څخه په 4 میلیارډ افغاني عاید لاسته راځي چې دا برابر دی په 4 میلیونه ډالر چې 4 میلیارډ افغاني فقط د ایران هیواد څخه په دوه مغو باندې دا هندوانه خرڅوي صادروي او 4 میلیارډ عاید د هندوانه د ایران هیواد څخه دی. همدارنګه کم 9% هندوانه چې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې هرات، کندهار، ننګرهار، نیمروز او کابل ولایتو کې دي چې دا خپل په مغلطه کیږي او دا نور هیوادو ته نه لیکدل کیږي ځکه د فراه هندوانه چې دا ډیره خواږه او دانې ډیره وړې دانې لري او کمال خالص سره سورنګ کې دا په نور هیوادو ته لیکدل کیږي او صادر کیږي. او بل میوه چې دا خټکي یا خربوزه ده چې افغانستان په شمال کې د میوه زیاتره کیږي په مزار ولایت کې، په کندوز ولایت کې، د کمپنشیر ولایت کې چې فقط سکه دا وایي داسې ویل کېده چې 60% د مزار شریف یا د بلخ ولایت خټکي چې د پیشرفت کړی دی او د نور کلو څخه 60% د سکه زیات تولیدات درلود چې 200 څخه زیات طن عاید چې شوی د خټکی میوې څخه شوی د افغانستان ته او د بلخ ولایت چې د ټول څخه زیات سکه خټکی تولید درلود او همدارنګه چې ویل کېده چې بیا نیمروز ولایت چې 200 څخه 200,000 طن ته رسیده چې دا هم په دویم لسی قرار ځکه چې دغه څخه زیات تولید کړو. فقط خبره پدې کې و چې د همدارنګه چې د نیمروز ولایت کوم خټکي چې د لک څو وړي دي سایز کې کم وړي دي نور هوادو ته نه صادر کیږي او د مزار شریف چې دا په لند په چین هیواد ته صادر کیږي، ترکمنستان، ازبکستان او پاکستان هیواد ته صادر کیږي د خټکي. همدارنګه د افغانستان بل میوه چې د افغانستان کې نه تنه افغانستان کې په ټول جهان کې مشهور ده انګور ده چې په هلمند ولایت د پټول څخه زیات چې په هلمند ولایت کې باغونه شتون لري چې 513 هکتار ځمکه د انګور فقط په هلمند ولایت کې دي چې دا په کال کې 9,200 طن انګور دا تولیدوي چې هلمند ولایت فقط یوش مختلفه رقم انګور لري. بیا دینه په دویم قطار کې چې هرات ولایت د شیو ډیر نو مختلف انګور لري خو فرق پدې کې ځکه دا دی چې د هلمند ولایت انګور شری دا خواږه او بيدانی دي مکمل د یوش نوع چې مختلفه دا بيدانی دي او دا په نور هوادو ته صادر کیږي او د هرات ولایت انګور چې دا کابل ته راځي او دا لکه په سایز کې لږ غټ وي او دانه‌دار انګور دي چې دا به فقط داخلي ولایتو ته د افغانستان لکه کابل، ننګرهار د ولایتو ته د افغانستان را صادرېږي او خرڅېږي او دا رقم په نورو کلونو په نسبت باندې سکل 60% د انګور هم پرمختګ کړو چې په سکل دا کومل کې چې 110 تر 115,000 طن دغه پیشبینی شوی چې دغه انګور به د افغانستان د هلمند او د هرات ولایت څخه لاس ته راځي او د افغانستان زیاتره تولید دغه دوه ولایتو څخه شوی او بل میوه چې تاسو ته معرفي کوم دا د افغانستان یو د خواږه او د چې دویم دی او ځانګړي میوه په نوم یادېږي دا د افغانستان او د ننګرهار ولایت مالټا ده چې مالټا داسې یو میوه ده چې موږ وایو دا د ترو میوه په فامیل کې ویل کېږي لکه لیمو شو، نارنج شو، تورنج شو، مالټا، کیوي او په دغه څخه د دوه په مربوط باندې ده. همدارنګه په افغانستان کې تنه ننګرهار ولایت د زیاتره فیصدي تولید د مالټې لري چې 900 باغونه لري په مختلفو ولسوالیانو کې د ننګرهار. همدارنګه په لغمان ولایت کې، په خوست ولایت کې او چې 2000 څخه زیات هکتار ځمکې فقط په خوست ولایت کې دي چې دا د نارنج او د مالټې باغونه د شتون لري او د زیاتره
د خوست ولایت مالټې شیرین په سایز کې لږ غټي مالټې وي دا په لند پاکستان هیواد ته لیږدول کیږي د ننګرهار ولایت هم همدا رقم او د لغمان ولایت د تورنج ولوي دا هم په پاکستان هیواد ته لیږدول کیږي چین هیواد ته لیږدول کیږي او بیرته کابل ته هم راځي کابل خلک هم ته استفاده کوي ډیره خوږه او با کیفیته مالټه د ننګرهار ولایت لري او د ننګرهار ولایت مالټه چې دا کوم ویل کېده چې د افغانستان په هر په هکتار دغه نه 3000 ټن دغه د هر هکتار ځمکې نه 3000 ټن مالټه د لاس ته راوړي نو دا یو ډېر خبر دی افغانانو ته چې دا کوم مختلف شي ویل کېده چې فقط د یو هکتار ځمکې څخه 1 میلیون افغانۍ د مالټو قیمت لاس ته راځي او په نور حالت کې چې د خلانور مصرف ته د خلانور عاید د چې افغانستان ته لاس ته راځي همدا کوم اخري مې چې تاسو ته معرفي کوم د افغانستان شفتالو ده چې موږ تاسو په شفتالو یو د کامیاب او خوشمزه ترینه او اورګانیک چې ډیره فائدہ لري د میوه څخه حسابيږي چې دغه میوه په داخل کې په هم خریدار زیات لري په خارج ته هم صادر کیږي همدا کم ویل کېږي چې 80000 ټن په سکال 80000 ټن شفتالو په ساسه د افغانستان کې شوی او یا تولید شوی په مختلفو ولایتونو کې چې بیا د افغانستان شفتالو چې دا بیا په جهان کې نوم لري بیل نوم لري خاص نوم لري همدا کم ډیر خوب دی په رنګ کې سور او همدا کم کریمي رنګ کې لک مکس په دا کم رنګ باندې پیدا کیږي د افغانستان شفتالو چې دا په ویل کېده چې او په جهان کې د افغانستان دویم هیواد دی په شفتالو کې چې 80000 څخه زیات تولید په کال کې د شفتالو ورکه نه کم او زیات کیږي خو کم نه اوسه په نه 80000 ټن څخه زیات شفتالو لاس ته راځي نو ګران دوستان دا زموږ نن معلومات چې ما تاسو د افغانستان په څو مختلفه میوه په اړه کې درکم او دغه عاید چې سکل څومره عاید شي او د کومې میوه څخه زیات شي او د کومه میوه په کوم ولایتو کې او پیدا کیږي نو خدای چې تاسو هم په ګټه راشي نو تاسو ټول په لوی بخون کې الله تعالی سپارم خو وخت خدای پامان